نو قدرمندو سانه چې انسان زر توبه وباسي الله جل شانه په دې باندې ډیر زیات خوشحاليږي. دا زندگی ډیره زیاته مختصر ده، دا تیریږي. که یو انسان 100% د الله جل شانه په فرما بردارۍ کې تیری، دا زندگی تیریږي. که یو کس 100% نافرمانه وي، د زندگی تیریږي. فرق پکې څه دی؟ کم انسان فرما بردار دی، دا انسان قیمتي دی، د په اسمانونو کې قیمت شته، د فرشتو په نسبت باندې د قیمت شته، د الله په دربار کې د قیمت دی، او پزمکو کې بم د ټولو خلکو په نسبت باندې د یو قیمت وي، دا به قیمتي انسان وي. جبرائیل علیه السلام به بیا راکوزیږي، هغه به بیا دا आवाज کوي چې خبردار، الله وایي چې د بنده سره زه محبت کوم، تاسو هم ورسره محبت وکړئ. او چې کله انسان په ګناهونو کې ککړ وي، الله جل شانه په دربار کې بم دی بی قیمت ای، د خپل قیمت ختم کړی وي. په اسمانونو کې بم د قیمت نه وي، دی به بی قیمت وي. د دنیا په مخلوقاتو کې به دا ډیر بی قیمت وي. قدرمندو ډیره مختصر زندگی ده.